السلام علیکم ورحمت الله. رسېبانو په دې امید چې تاسو ټول روغ جوړ او د صحت په جامه پټ اوسئ. رسېبانو زموږ نن ورځې ټاپک اپیتیلیم زموږ سره دوهم پارت سٹارټ شوی دی او په دوهم پارت کې رسېبانو زموږ په دغه ټاپک باندې بحث کوو. لومړی راځو سرفیسز د اپیتیل سل سرفیسز لولو چې کوم سرفیسز لري او د څه دپاره یې لولو، اهمیت یې په څه کې دی. دویم راځو اپیکل سپیشلایزیشن، دا څه معنی؟ مایکروویلای سټیروسیلیا. موضوعات ښکاري د نوم نه سخت خو ډېر اسان موضوعات دي انشاءالله تعالی. د دې ویډیو په آخر کې به د دې لیکچر په آخر کې به په پوره معنا سره انشاءالله په دغه موضوعات باندې پوهیږي. خیر صاحب مخکې دې نه چې لاړ شو په دغه نورو ټاپکونو باندې وغږیږو، اول راځو اول ټاپک راخلو د سرفیسز. دا ټاپک راخلو دلته او په دې باندې بحث کوو. صاحبانو ګورئ زموږ سره تاسو الریډي په مخکینی لیکچرو په دې موضوعاتو باندې وغږیدو چې زموږ سره په بدن کې مختلف رقم ټیشوز دي او مختلف رقم ټیشوز د مختلف رقم حجراتو نه جوړ دي چې مختلف حجرات مختلف خصوصیات لري، صحیح د فرقونه لري، لکه ټول یو رقم حجرات نه دي. نو اوس اپیتیلیم یوازینی داسې ټیشو دی چې په هغه کې موږ سرفیسز د بحث لاندې نیسو. سطحې د اپیتیل حجراتو سطحې یا سرفیسز د بحث لاندې نیسو. په نورو حجراتو کې دغه سرفیسز بیا د بحث لاندې نه نیول کېږي. وجه څه ده؟ ښه متوجه شه ډاکټر صاحب، زه تاته دلته یو رسم رسمومه، ښه متوجه شه چې دې وجه څه ده. دا زموږ سره یو کیوبایډل اپیتیلیم ده اگزامپل. اوکې سپوز دا زموږ سره یو کیوبایډل اپیتیلیم، هغه کولومنر اپیتیلیم، سوري دا زموږ سره یو کولومنر اپیتیلیم ده په دغه رقم. دا زموږ سره یو کولومنر اپیتیلیم شو. اوکې په دغه کولومنر اپیتیلیم سیل ده، البته دا سیل ده، یو سیل ده، کولومنر سیل ده. دلته زموږ سره چې ده نیوکلیس ده. اوکې او دا زموږ سره مکمل خپله سیل شو. اوس ډاکټر صاحب په اپیتیلیل سیلز کې زموږ سره عموما درې رقم سرفیسز لیدل کېږي. ښه یو ته وایي اپیکل سرفیس باندې غږیږو، یو ته وایي اپیکل دا وایم چې ولې دا سرفیسز لازم دي، یو ته وایي اپیکل، بل ته وایي بیزل او بل ته وایي لیټرل. اپیکل کوم سرفیس ته وایي، کومې سطحې ته وایي؟ د اپیتیلیم دغه پاسنۍ سطحه، د پاسنۍ څوکه، دې ته څه وایي؟ اپیکل. اوکې دې ته ویل کېږي اپیکل یا پورتنۍ سرفیس، بهرنۍ سرفیس چې لیومن ته مخامخ وي. لیومن څه معنی؟ ورور صاحبانو موږ ویل چې اپیتیلیل سیل یا اپیتیلیم زموږ سره سطحې پوښي، صحیح ده. نو کله چې سطحه پوښي د بهرنۍ سرفیس د اپیتیلیم دا چت چې کوم ده دې ته ویل کېږي اپیکل سرفیس. بل ډاکټر صاحب زموږ سره بیزل سرفیس ده. بیزل دغه لاندنۍ سرفیس ده، دغه ځای ته، دغه ته څه ویل کېږي؟ بیزل. اوکې بل زموږ سره ډاکټر صاحبانو لیټرل ده. لیټرل دغه څنګ، دا څنګ چې کوم سطحې دي سرفیس، ګورې یو سیل ده بره لاندې څنګونه، بره ته یې اپیکل وویل شو، لاندې بیزل او څنګونو ته یې څه وایي؟ لیټرل. لیټرل سرفیس دواړه څنګونه هم ښی او چپ دواړه طرف ته، دې ته هم لیټرل، دواړو ته لیټرل ویل کېږي. دا اصطلاحات زده کړئ. اپیکل عموما ډاکټر صاحبانو اپیکل د اپیکس نه اخیستل شوی ده چې اپیکس معنی د څوکې ده، چې څوکه بره، صحیح ده. بیزل خپله بیس ته وایي، اساس، کوم یو شي اساس، لکه موږ یو کور جوړو، کور کې یو بیسمنټ لرو که نه، مثلا هغه لرو لاندې تکاو لرو، اساس چې ورته وایي که نه، نو لاندې بیزل، دې ته ځکه وایي بیزل سرفیس، یعنې هغه سرفیس چې لاندې په بیس ممبرین باندې څه شی ده؟ اټیچمنټ لري اپیتیلیم. او لیټرل خپله ډاکټر صاحبانو د څنګونو په معنا ده. لیټرل په اناټومي کې د څنګ معنا ورکوي. نو عموما دغه درې سرفیسز زموږ سره په اپیتیلیل سیلز کې ښکاري. اوس دغه سرفیسز باندې ویشل یا اپیتیلیل سیل څه ضرورت ده؟ ولې دا سرفیسز مونږه ویشو؟ دا ځکه چې ډاکټر صاحبانو زموږ سره په اپیتیلیم کې کله چې اپیتیلیم ټیشو په مختلفو ځایونو کې دغه اپیکل سرفیس یا بهرنۍ سطحه، پورتنۍ سطحه، دا زموږ سره د څنګ د سطحې نه او د لاندې سطحې نه فرق کوي. څه فرق کوي؟ فرق یې دا ده چې په دې کې ځینې داسې سټرکچر وي، ځینې داسې ساختمانونه وي چې هغه زموږ سره په لیټرل سرفیس کې نه وي، او په لیټرل سرفیس کې زموږ سره ځینې داسې ساختمانونه وي، ځینې داسې سټرکچر وي چې هغه زموږ سره بیا په اپیکل کې نشته، صحیح ده. او هغه ساختمانونه چې زموږ سره په اپیکل کې دي هغه داسې وظیفه اجرا کوي، داسې فنکشن کوي چې هغه زموږ سره لیټرل سرفیس نشي کوی، او لیټرل سرفیس بیا چې کومې فنکشن یې کوي هغه زموږ سره اپیکل سرفیس نشي کوی. یو مثال در واخله صاحب، زه ته یو مثال درکم، دلته ښه متوجه شه. ډاکټر صاحب زموږ سره
خیر صاحب ته یو مثال در واخله دلته زموږ سره ښه متوجه شوی صاحب انشاءالله چې په دې موضوع پوه شي. ښه متوجه شي. ډاکټر صاحب زموږ سره کیډنیز کې په ګردو کې صحیح ده په ګردو کې یو سټرکچر ده په نامه د نفرون دا به تاسو انشاءالله فزیولوژي کې هم ولولئ او زموږ سره په سیستمیک هیسټولوژي کې چې کله سیستمیک هیسټولوژي ته لاړو هلته چې کله کیډنیز ته لاړو په کیډنیز کې په نفرون باندې غږیږو چې کوم پارټونه لري څه وظیفه کوي څه نه کوي. خو لنډ دومره پوه شئ چې کیډني د نفرونونو نه جوړه ده دا رقم سټرکچر دي او دغه نفرونونو عموما وظیفه چې ده مختلف رقم وظایف لري خو یو وظیفه یې دا زده کړه چې فلټریشن کوي دا کوم یورین چې جوړیږي که نه دا کوم یورین چې ته تشناب ته ځي یورین مونږ اخراجوو د بدن نه نو دغه یورین زموږ سره د دې په مرسته جوړیږي په کیډني کې. دا څه کوي ډاکټر صاحب ښه متوجه شه دې ته داسې رګونه راغلي دي ویزلز راغلي صحیح ده زموږ سره داسې دې ته ویزلز راغلي دي دغه رقم ویزلز ورته راغلي دي اوکې په دغه ترتیب ښه دغه بحث ته متوجه شي. ډاکټر صاحب دې ته داسې رګونه راغلي دي دغه رګ راغلی دی ورته په رګ کې موږ سره شی زموږ سره حجراتي او پلازمایي فلویډ بخشي او سیلز وي پکې هغه انشاءالله بلډ فزیولوژي او بلډ هیسټولوژي کې به ورباندې غږیږو. نو عموما دلته چې کوم مواد راځي راتیریږي په دې بلډ کې صحیح ده دا اوس زموږ سره رګ ده په دې نفرون سره وصل شوی ده نو دا چې کوم مواد تیریږي د نفرون په دغه پورشن کې نه وایم چې دا څه نومیږي ځکه تاسو بحث زیاتیږي په نفرون دی پورشن کې ډاکټر صاحب زموږ سره فلټریشن کیږي څه کیږي فلټریشن کیږي د پلازما فلټر کیږي د وینې پلازما څه ده دا فلټر کیږي صحیح ده دې نه اضافي مواد او د اضافي مواد ترڅنګ هغه مهم مواد هم فلټر شي لکه ګلوکوز شو لکه امینو اسیډونه شو چې انشاءالله دا به په بایوکیمستري کې تاسو ولولئ چې امینو اسید څه ته وایي ګلوکوز خو دومره زده شئ دومره باندې په دې موضوع پوه شئ چې امینو اسید زموږ سره د پروټین هغه کوچنی یونټ ده صحیح ده نو امینو اسیډونه شو زموږ سره ګلوکوز شو زموږ سره نور آیونونه شو لکه پوتاشیم شو لکه کلورایډ شو لکه کلسیم شو دا مختلف رقم مواد زموږ سره دلته فلټر شي. ګورئ دغه کوم مواد دلته زموږ سره فلټر شو په دې فلټر مواد کې هم غیر ضروري مواد او هم ضروري مواد دواړه فلټر شو. اوس دا ضروري مواد خو باید په یورین کې ویسټ نشي باید له لاسه ور نه کړل شي ځکه بدن ورته ضرورت لري کوم چې غیر ضروري مواد دی هغه د پسې ځي هغه سره کار نشته. اوس څه کېږي ډاکټر صاحبانو زموږ سره په دې نفرون کې اپیتیلیل سیلز داسې ښه متوجه شئ دا په دغه ترتیب سیلز زموږ سره صحیح ده که نه. اوس زه تاسو د دې سرفسو اهمیت بیانوم چې ولې د سرفسز باندې پوهېدل ضرور دي. کله چې دا مواد دلته فلټر شو اوس یې دې نه هغه ضروري مواد بیرته د دغه اپیتیلیل سیلز په واسطه دلته پروټینونه یې د هغه په واسطه اخیستل کیږي بیرته اخیستل کیږي په دغه ترتیب اخیستل کیږي صحیح ده دلته چې کوم مواد راځي کوم ضرور مهم چې دي غیر ضروري چې دي هغه سره کار نشته. اوس دغه اپیتیلیم چې ده دغه اپیتیلیل سیلز اپیکل سرفیس کوم سرفیس اپیکل سرفیس د اپیکل سرفیس په واسطه داسې پروټینونه هلته دي چې دغه ضرور او مهم مواد انتقالي داخل ده صحیح ده. کله چې داخل ته راغی ډاکټر صاحبانو زموږ سره په څنګونو کې په بیزل په بیس طرف ته او په څنګونو کې داسې سټرکچر دي چې دغه مواد څه کوي دا مواد د ننه د حجراتو نه راخلي بهر ته یې لیږدوي بهر ته په دغه ترتیب بهر ته لیږدوي صحیح شو. ګورئ صاحبانو مواد راغلل فلټر شو ضرور او غیر ضرور دواړه مواد ضروري مواد بیرته د اپیکل سرفیس په واسطه د اپیتیلیم دوباره را جذب شو او د بیزو لاترل سرفیس په واسطه یعنی د بیزل سرفیس او د لاترل سرفیس دې په واسطه بیرته انټرسټیشیم دې ساحې ته انټرسټیشیم وایي چې د ټیشو او د رګونو په منځ کې چې کومه ساحه وي دې ته انټرسټیشیم وایي نو دغه ساحې ته دا انتقالي او دغه ساحې نه بیرته چیرته ځي رګونو ته ځي د رګونو نه راغلي وو ضرور مواد فلټر شوي وو د اپیتیلیم په واسطه بیرته را جذب شو او بیرته رګونو ته انتقال کړلی شو. نو په دې خاطر دا د سرفسز پیژندل ضرور او لازم دي. دا د فزیولوژي ټاپک ته دا مو تاسو یو مثال راوړ دا انشاءالله تاسو بیا په رینل فزیولوژي کې مکمل په دې باندې بحث ته مکمل په دې باندې لیکچر دي د نفرون باندې بحث ته او د دې سټرکچر چې څرنګه هم دا مواد را جذبوي او که چیرته تا دغه سرفس دلته ښه زده کړي انشاءالله هغه ټاپک تا ته اسانیږي.
ښه اوس مونږ وویل چې اپیتیلیل په سرفس باندې غږیږو سرفس زموږ سره عموما دا زده کړه چې په اپیتیلیل ټیشو کې اپیتیلیل سیل مشخص سیل عموما په کیوبایډل او کولومنر سیلز کې په سکویمس سیلز کې دومره هغه مطرح نه وي سرفسز خو دغه دوه سیلز چې کوم دي کولومنر او کیوبایډل په دې کې عموما زموږ سره درې رقم سرفس لیدل کیږي یو ته ویل کیږي اپیکل بل ته ویل کیږي بیزل او بل ته ویل کیږي چې شی لیټرل اهمیت د دوی څه ده یو مهم پوینټ د دوی په باره کې څه ده مهم پوینټ دا ده چې اپیکل بیزل لیټرل دغه سرفسز داسې سټرکچر لري یو داسې سټرکچر لري چې په بل کې نشته بل داسې سټرکچر لري چې په دې اپیکل کې نشته مثال په تور بیا مثلا زموږ سره لیټرل داسې فنکشن کوي چې هغه اپیکل نشي کولای او اپیکل داسې فنکشن کوي چې لیټرلی نشي کولای وجه ځکه دوی سټرکچر متفاوت دي صحیح ده نو دومره لاند دا پوینټ ځکه ان شاء الله دا وروسته په دې موضوعات باندې پوهیږم نو زموږ سره اول ټاپک کمپلیټ شو مونږه سرفیسز ټکل سرفیسز مو پیژندل چې په اپیتیلیل کې زموږ سره سرفیسز دي ښه ډاکټر صاحب لکه څنګه چې دا بحث مونږ وویلي چې د موضوع ته ښه متوجه شئ لکه څنګه مونږ وویل چې په اپیکل کې داسې سټرکچر دي چې هغه په لیټرل کې نشته او په لیټرل کې داسې سټرکچر دي چې په اپیکل کې نشته تا ته به سوال پیدا شوی چې دا کوم سټرکچر دی دې سټرکچر خو پیژندل لازم دی چې هغه په اپیکل کې شته او په لیټرل کې نشته نو په دې خاطر اول مونږ څه کوو اپیکل سرفیس راخلو صحیح ده کنه په نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله بیا نور په ویډیوګانو کې به مونږ لیټرل باندې غږیږو اول راځو مونږ اپیکل سرفیس راخلو او د اپیکل سرفیس په سټرکچر او هغه ساختمانونه یا هغه جوړښتونه چې په اپیکل سرفیس کې دي هغه کوم جوړښتونه دي او څه وظیفه اجرا کوي په دې باندې بحث کوم نو راځو ډاکټر صاحب ټاپک راخلو اپیکل سپیشلایزیشن اپیکل معنا د اپیکل سرفیس سپیشلایزیشن مې ولې ورسره لیکل ده دا په کتابونو کې یو ټرم ده چې استفاده کیږي یعنی هغه تخصصي برخې چې زموږ سره په اپیکل سرفیس کې موجود دي تخصصي برخې معنا څه معنا دا ډاکټر صاحب ته فارغ شې صحیح ده ته ځي مثلا تخصص ته ځي سترګو تخصص کې بل ځي مثلا ډرمټولوژي ته ځي جلدي تخصص کې بل ځي مثلا داخله کې تخصص کوي بل ځي مثلا په عملیاتونو کې تخصص کوي نیورو سرجري کوي نو هر څوک چې کوم تخصص ته ورځي همغه وظیفه اجرا کوي نیورو سرجن د ډرمټولوژیست کې کار نشته ډرمټولوژیست بیا په نیورو سرجن کې کار نشته نو په همدې خاطر ډاکټر صاحبانو زموږ سره په اپیکل سرفیس کې داسې سټرکچر دي چې هغوی په خپل کار کې تخصص لري هغه د بل کار نشي کولی سیده نو دې خاطر ورته ویل کېږي سپیشلایزیشن تخصصي برخې چې خپل مشخص کار کې دوی متخصص دي یعنی مطلب دا چې په ښه توګه یې کولی شي ډاکټر صاحب زموږ سره په اپیکل سرفیس کې په بره سرفیس کې درې دنې مهم سټرکچر ښکاري هسې پروټینونه او نور مواد ډیر دي خو دا درې ډېر اهم سټرکچر دي ساختمانونه جوړښتونه دي چې په کتابونو کې به دې په باره کې بحث کیږي هغه کوم سټرکچر دي زموږ سره مایکروویلای ده زموږ سره سټیروسیلیا ده زموږ سره سیلیا ده ورخطا کېږه ما دغه ټرم لږ خطرناک ښکاري خو دا ایزي انشاءالله په دې باندې تاسو زه انشاءالله پوهوم دا څه رقم ډاکټر صاحب دلته ښه متوجه شه که دا زموږ سره یو اپیتیلیل سیلز شي صحیح ده اپیتیلیل سیل شي په دې کې به زه یو داسې سټرکچر رسم کړم بل به داسې سټرکچر رسم کړم بل به داسې سټرکچر رسم درې دنې سټرکچر یې ما رسم کړي صحیح ده دا اوس د اپیتیلیل اپیکل سرفیس ده اپیکل دا زموږ سره اول یو زموږ سره مایکروویلای دویم یو زموږ سره سټیروسیلیا دریم یو زموږ سره سیلیا په دې هر یو په باره کې به ځان سره موږ بحث کوو اول به راځو مایکروویلای باندې بحث کوو خو مخکې دې نه چې مایکروویلای بحث وکړو دا چې مایکروویلای سټیروسیلیا او سیلیا دي چې په دې باندې به لږ بحث وکړو دې د بحث لپاره به زه تاسو ته یو مثال درکړم انشاءالله په دغه مثال به تاسو ښه پوه شئ زه تاسو دلته یو څه رسموم په دغه ترتیب باندې ښه ډاکټر صاحب متوجه شي ډاکټر صاحب دا یو انسان دی دا باډي ده صحیح ده باډي لاس او پښې لا نه لري صحیح ده لاس او پښې پکې لا نشته خبره دا شی ده چې د انسانان مونږ او تاسې دا چې ولاړ وي داسې مشخص شکل لرو لاندې پښې څنګ ته لاسونه صحیح ده بره سر او په منځ کې باډي دغه سټرکچر یا دا فریم یا دا ساختمان یا دا چوکاټ دا د چا په واسطه جوړ شوی د سوال د چا په واسطه جوړ شوی نو تاسو جواب به بالکل هم دی چې سکلیټن د سکلیټ په واسطه د هډوکو په واسطه چې موږ ورته سکلیټ وایو بعضې هډوکي دي لاسونو کې راغلي دي بعضې پښو کې بعضې په دې منځ باډي کې بعضې سر طرف نو زموږ سره دا فریم داسې جوړ کړی ده دا سټرکچر یې زموږ سره داسې جوړ کړی ده صحیح ده که نه
نو اوس ډاکټر صاحب که دا نه پوښتنه کومه چې زه لاس ته ضرورت لرم چې ته ضرورت لرم لاس ته ضرورت لرم نو لاس به څنګه راوځي د دې باډي نه به دا لاس څنګه راوځي دا سکلیټ څه دا هډوکی دا به راځي دغه څنګ طرف کې به شي پروجیکشن کوي څنګ طرف نه به داسې راوځي کله چې دا هډوکی راوځي یوازې هډوکی به نه راوځي هډوکی به د ځان سره نور شیان هم راکش کاږي څه به راکش کاږي زموږ سره به دا هډوکی داسې راوځي ځان سره به دا پوستکی هم راکش کاږي ګوره دا پوستکی به هم ځان سره راکش کاږي ځان سره د پوستکي لاندې زموږ سره مسلز عضلات به هم ځان سره راکش کاږي رګونه به هم ځان سره راکش کاږي صحیح ده کنیکټیو ټیشو کومه واز دی چې دی هغه هم ځان سره راکش کاږي صحیح ده نو دا ټول مواد به د هډوکي د ځان سره راکش کاږي صحیح ده لکه په دغه ترتیب باندې ډاکټر صاحب تاسو ښه متوجه شئ که چیرته زموږ سره لاس جوړېدل غواړو نو دا لاس به چې جوړېږي زموږ سره به داسې دغه زموږ سره به دغه فرض مثال دا په منځ کې هډوکی ده ښه متوجه شئ په دې منځ کې هډوکی شو د بره پې عضلات شو مسلز شو د پاسه پې پوستکی شو نو زموږ سره یو لاس جوړ شو صحیح ده که نه د چا په واسطه جوړ شو د سکلیټن په واسطه د هډوکي په واسطه که زه غواړم چې پښه جوړه کړم ډاکټر صاحب ښه زما جوړه شي نو عین شکل سره چې کوم لاس ته زما پښه به هم جوړېږي نو داسې به دغه هډوکی راشي صحیح ده که نه دا هډوکی په دې منځ کې راشي لاندې نه به زما سره کش کاږي څه شی به کش کاږي زموږ سره اول خو به خپل هډوکی هغه به زموږ سره څه کش کاږي سرفیس دغه سکین او مسل او رګونه او هر څه به کش کاږي نو زما سره پښه هم جوړه شوه زما سره لاس هم جوړ شو که زه ستا نه سوال وکړم چې دغه دواړه خو د ساختمان د نګاه نه یو رقم دي که ته لاس ته م وګورې هډوکی ده مسل ده پوستکی ده رګونه دي صحیح ده او که ته پښه ته م وګورې مسل ده هډوکی ده مثلا رګونه دي نو دوی په دې کمپوزیشن په ساختمان کې فرق نشته نو دوی ته ولې لاس وایي دوی ته ولې پښه وایي تا ځواب به دا چې په دې خاطر چې وی پیژنو فرق یې وکړو چې لاس چې دا صحیح ده چې ساختمان یو رقم ده خو لاس چې دا داسې یو نسبت پښې ته نازک هډوکي لري نري هډوکي لري نسبت پښې ته د دوی فنکشن متفاوت ده او پښه چې د زموږ سره نسبت لاس ته د فنکشن فرق کوي د هډوکي کلک دي او قوي دي صحیح ده دوی عضلات فرق کوي نو عموما کمپوزیشن خو صحیح دی چې یو رقم ده خو په دې خاطر چې مونږ پوه شو چې دا لاس مونږ که وایو چې مطلب لاس نو زما ذهن کې تصویر راشي چې یاره دې لاس باره کې زه غږېږم که زما پښه د پښې باره کې غږېږم ځکه دوی فنکشن مونږ فرق وکولی شو د فرق کولو په خاطر مونږ نوم ورکړی ده لاس پښه صحیح شو که نه دا خبره ما ولې وکړه دا د دې په خاطر زه ته یو ټاپک دلته تشریح کوم هغه ټاپک دا ډاکټر صاحب دلته راشي ډاکټر صاحب زما سره سیل ده صحیح ده که نه سیل ده حجرات حجره دا حجره چې داسې مشخص شکل لري دا څنګه داسې فریم لري لکه ما او تا چې مشخص یو فریم لرو د چا په واسطه لرو د هډوکو په واسطه دا حجرات هم یو فریم لري یو شیپ لري مونږ ویل کیوبایډل سیل کولومنر سیل کیوبایډل چارکونجه شیپ لري کولومنر اوږد شیپ لري دا چا په واسطه دا څه رقم دا شیپ یې اخیستی دوی هم سکلیټ لري دوی څه لري ډاکټر صاحب دوی هم سکلیټ لري ډاکټر صاحب دا رقم سکلیټ دی دوی په منځ کې دغه سکلیټ ته څه وایي سایټوسکلیټن څه ورته وایي سایټوسکلیټن دې ته وایي سایټوسکلیټن یعنی هغه سکلیټ چې یو حجره یې جوړه کړې ده یعنی د حجرې یا د سیل سکلیټ او دا سکلیټ چې شی ده ډاکټر صاحب دا زموږ سره پروټینز دي څه دي پروټینز دا زموږ سره ډاکټر صاحب پروټینونه دي دا به انشاءالله بیا مونږ په سیل بایولوژي کې یو نوی پلیلیست به سټارټ کوو په هغې کې به د سیل په باره کې د سیل ممبرین او د سیل سایټوسکلیټن اورګانیلز او نیوکلیس دې موضوعات باندې انشاءالله غږیږو خو ته اوس دومره زده کړه چې لکه څنګه چې زما او تا بدن سکلیټ لري همداسې حجرات چې ماته فریم راکړی مشخص شکل راکړی همداسې حجرات یا سیلز سکلیټ لري او دا سکلیټ د دوی زما سکلیټ د څه نه جوړ ده د هډوکو نه جوړ ده اوکې بیا هډوکي د څه نه جوړ دي هغه بیا ځان ته بحث ده خو د حجراتو سکلیټ د څه نه جوړ ده د پروټینونو نه جوړ ده نوم یې چې د سایټوسکلیټن ښه اوس په دې خاطر ډاکټر صاحب چې په اپیکل سرفیس کې زما سره لاس او پښې جوړې شي لکه زه دلته لاس او پښې لرم که نه ډاکټر صاحب نو په دې خاطر چې په اپیکل سرفیس داسې یو سټرکچر جوړ شي ډاکټر صاحب نو څه کېږي همدغه پروټین څه کوي ډاکټر صاحب همدغه پروټین زما سره سیل ممبرین داسې کش کاږي دا زما سره سیل ممبرین ده ګوره دا مایکروویلای سټیروسیلیا او سیلیا دا نور څه نه دي دا سیل ممبرین دي
صحیح ده دا سیل ممبرین ده چې کش شوي ده بره داسې کش شوي ده د چا په واسطه کش شوي ده د همدغه سایټوسکلیټن په واسطه کش شوي ده لاندې نه سایټوسکلیټن دا سیل ممبرین داسې لکه یو څوک چې دننه نه یو شی داسې بره لاس کش کاږي یو دا ساختمان یا سټرکچر ځان سره کش کاږي نو سیل ممبرین چې کله د سایټوسکلیټن په واسطه په اپیکل سرفیس کې کش شي نو زموږ سره سټرکچر یې جوړوي چې هغه سټرکچر دغه سټرکچر دي مایکروویلای سټیریوسیلیا سیلیا نور هیڅ فرق نه لري اوس به په دې په باره کې غږیږو چې مایکروویلای سره کوم سټرکچر ده لکه ما چې تا ته اوس دې په منځ کې فرق څه ده بیا راځو انشاءالله په دې فرقونو باندې لکه ما چې تا ته وویلې چې د لاس او د پښې په منځ کې فرق څه ده کمپوزیشن یو رقم ده ساختمان جوړښت یو رقم ده خو فرق یې عموما دا ده چې دوی فنکشن فرق کوي صحیح ده لاس یو رقم فنکشن کوي پښه بل رقم فنکشن کوي لږ څه نه څه دوی پراپرټي فرق کوي لاس کې نازک هډوکي دي پښه کې قوي هډوکي دي نو په همدغه ترتیب که ته چېرته مایکروویلای سټیریوسیلیا او سیلیا ته راشي دوی ټولې پروجیکشن دي خو د دوی په کمپوزیشن او لږ لږ فنکشنو کې فرق وي صحیح ده نو انشاءالله چې تاسو دا ټاپک اخیستی هر یو باندې ځان دغه کېږو اول راځو ډاکټر صاحب په مایکروویلای باندې بحث کوو چې اوس مایکروویلای څه ته وایي مایکروویلای دلته ما راخیستی ډاکټر صاحب تاسو په دې دوهم ټاپک باندې هم پوه شوئ دا دوهم ټاپک زما سره دلته کمپلیټ شو چې د اپیکل سپیشلایزیشن تخصصي برخې زموږ سره په اپیکل سرفیس کې کومې برخې دي مایکروویلای سټیریوسیلیا سیلیا اوس راځو اول مایکروویلای رانیسو زموږ سره دریم ټاپک ته مایکروویلای راځو د سټرکچر باندې بحث کوو سټرکچر ګوري ډاکټر صاحب دا زموږ سره د مایکروویلای سټرکچر باندې بحث کوو دا زموږ سره یو سیل ده سپوز دا یو کیوبایډل سیل ده صحیح ده دغه ډاکټر صاحب دلته که تاسو وینئ دغه شین دا ګرین کلر باندې دا زموږ سره د سیل ممبرین پروجیکشن ده او دا بره زموږ سره اپیکل سرفیس ده او دا پروجیکشن ده صحیح ده مکمل د مایکروویلای دغه سټرکچر ده په دې باندې لږ دلته تاسو ته شورټلی بحث وشي انشاءالله چې دا ډېر ایزي ده صحیح لکه زه مثال ګوره دا موضوعات تاسو په دې کنفیوز کېږم ښه دا مثال داسې واخلئ لکه تا ته چې یو څوک ووایي چې دا لاس ته ماته تشریح کړه چې دا جیش نه جوړه ته به ورته چې دې لاس کې زموږ سره هیمورس بون ده ګوره ته یوازې بون نه ورته وایي ته داسې نه وایې چې دا لاس زموږ سره د هډوکي نه جوړ ده هغه تا ته وایي چې صحیح دی چې هډوکی ده په سیلز کې زه تا ته وایم صحیح دی چې دا هغه سایټوسکلیټن ده خو څه رقم سایټوسکلیټن په لاس کې صحیح دی چې هډوکی ده خو څه رقم هډوکي ته به ورته شروع شي که تا اناټومي زده یې هیمورس اولنا ریډیس نور تشریحات به ورکړې ډاکټر صاحب ګورئ دا اوس مثال په تور دا زموږ سره یو سیل ده ښه ورته ځیر شي دې موضوع ته دا زموږ سره یو سیل ده اوکې په سیل کې زموږ سره سایټوسکلیټن دی سایټوسکلیټن د حجراتو چې سکلیټ ده او دا سکلیټ مختلف رقم نومونه لري لکه څنګه چې موږ په هډوکي کې مختلف رقم نومونه لرو هیمورس شو ریډیس شو اولنا شو فیمور شو فرنټل پرایټل ټمپورل په سر کې چې دي زموږ سره صحیح ده سټرنم اوکې نو دا کم نمونه د سایټوسکلیټن لپاره دي مثلا انټرمیډیټ فیلامنټ دا اوس د سایټوسکلیټن یو ټایپ ده اوکې لکه اکټین چې هغه ته مایکرو فیلامنټ هم وایي اوس دا د سایټوسکلیټن یو ټایپ ده اوکې یو نوم ده یو ټایپ ده نو دا به انشاءالله تاسو سیل بایولوژي کې په دې باندې بحث کیږي هغه به ځان ته په لیست انشاءالله سټارټ کوو که د الله رضا وه نو فعلا دپاره تاسو دومره زده کړئ چې اوس دغه مایکروویلای سټرکچر څه رقم ده داسې سټرکچر لري ډاکټر صاحب دلته زموږ سره کوم فیلامنټ دي کوم ټایپ د سایټوسکلیټن ده یو سایټوسکلیټن ده نوم لري اکټین چې شی اکټین فیلامنټ ښه متوجه شه اکټین فیلامنټ صحیح شو لاندې په سیل ممبرین نه لاندې په خپله سایټوپلازم کې په سیل کې اکټین فیلامنټ دي داسې اکټین فیلامنټ راغلی دي مثلا یو دانه بل په همدغه ترتیب دي په منځ کې بل څو داسې راډونه دي راغلي دي او دا په سایټوپلازم کې د سیل ممبرین د لاندې پراته دي دغه ته نوم اخلي ټرمینل ویب څه ټرمینل ښه متوجه شه ټرمینل ویب وایي چې شته شبکې ته ټرمینل څه ته وایي همیشه صاحب تاسو میډیکل کې چې ټرمینل نوم اورئ ټرمینل معنا ده چې آخري صحیح ده د یو څه چې آخر شي هغه ته ټرمینل وایي چې هغه د ټرمینیشن کوي مطلب خلاصیږي هلته نو اوس کوم فیلامنټ چې دلته راغلی دی ډاکټر صاحب دا تاسو ګورئ اکټین فیلامنټ دي او دینه لاندې نور نشته دا آخري دي ټرمینیشن یې دلته شوی ده نو ویب ورته ځکه چې مطلب د ویب یا شبکې په شکل شیپ لري نو دې ته وایي چې ټرمینل ویب دا ټرمینل ویب د چې کوم رقم سایټوسکلیټن ده اکټین فیلامنټ دي صحیح ده اوس دا اکټین فیلامنټ خپله د سایټوسکلیټن یو ټایپ ده تاسو ته ما مخکې هم ویلې
دا تاسو گیچ نه کی صحیح ده. په دې کې تاسو داسې نشئ چې ووایو او دا څومره سخت ټاپک ده. دا سخت نه ده، دا یوازې نومونه دي. میډیکل ته په انګلیسي کې په لاتین کې پیشرفت ورکړل شوی ده میډیکل فیلډ ته، نو هغوی خپله نومونه پې ایښي دي صحیح ده. نو اوس د همدغه ټرمینل ویب نه ډاکټر صاحب زموږ سره همدغه اکټین فلامنټ بره داسې راوځي صحیح ده، بره داسې راځي تاسو ګورئ دا، نو دا هم اکټین فلامنټ دی. دا چې کله بر راځي ډاکټر صاحب زموږ خو دلته سیل ممبرین و، دا ځان سره سیل ممبرین داسې بره کشکاږي صحیح ده، ځان سره سیل ممبرین بره کشکاږي. ښه نو دې په خاطر ډاکټر صاحب چې دغه کوم پروجیکشن کوي د اکټین فلامنټ تر څو فلامنټ دا تر دې په خاطر چې د پروجیکشن ثابت پاتې شي، نو د نورو پروټینونو په واسطه لکه یو شي ته چې پړی ور واچوي او کلک یې ونیسي که نه، یو ونه ده مثلا ډېره جګه ده او ضعیفه ده چې غورځي، نو هغه ته یو پړی واچوي او کلک یې وتړي مثال په طور که نه چې ونه غورځي. نو په همدغه شکل دوی ته نورو پروټینونو په دې څنګونو کې ثبات ورکړی ده صحیح ده. نو اول خبر ډاکټر صاحب زموږ سره دلته و چې مثلا په سایټوپلازم د سیل کې ټرمینل ویب ده، دغه ټرمینل ویب کوم رقم سایټوسکیلیټن ده، اکټین فلامنټ دی چې دې ته مایکرو فلامنټ هم وایي صحیح ده. همدغه اکټین فلامنټ بره پروجیکشن کړی ده، سیل ممبرین یې ځان سره کش کړی ده صحیح ده. نو دلته تاسو ګورئ. اوس ډاکټر صاحب دې په مینس کې یو بل سره کنیکشن ده، یو بل سره چې ده کنیکشن ده. دغه یو اکټین فلامنټ د بل اکټین فلامنټ سره داسې تړل شوی ده لکه په پړي باندې یو شی وتړي. دا د چا په واسطه د پروټین په واسطه، او دغه فلامنټ ته څه وایي؟ دې ته وایي اکټین بایندینګ فلامنټ. شی ډاکټر صاحب اکټین بایندینګ فلامنټ. څه معنا؟ بایندینګ په معنا د تړلو وصلولو، یعنی هغه فلامنټ یا هغه تارونه چې یو اکټین د بل اکټین سره تړي صحیح ده، یو بل سره نښلوي، نو دغه یو سټرکچر شو پکې. بل ډاکټر صاحب همدغه اکټین فلامنټ د سیل ممبرین سره تړل شوي دي که نه، ځکه سیل ممبرین یې کشکاږلي ده نو هغوی سره وصل دي د تارونو په واسطه. مثال در کوم تارونو، نو دا هم خپله پروټین دی صحیح ده. نو دې ته څه وایي ډاکټر صاحب؟ مایوسین 1 فلامنټ. دې ته وایي چې مایوسین 1 فلامنټ. دا سې رقم ډاکټر صاحب داسې پروټین دی چې دغه اکټین فلامنټ د سیل ممبرین سره وصلوي، نو دې ته څه وایي؟ مایوسین 1 فلامنټ صحیح ده، تارونه. اوس ډاکټر صاحب زموږ سره ګوره ټرمینل ویب هم وشو، دلته تاسو کتلی شئ ډاکټر صاحب زموږ سره دا زموږ سره ډاکټر صاحب ټرمینل ویب ده. اوکې دا ټرمینل ویب وشو، په دې پوه شو. زموږ سره دا بره چې کوم اکټین فلامنټ خیږي دې باندې هم پوه شو. زموږ سره د اکټین فلامنټونو په منځ کې داسې نری اکټین بایندینګ فلامنټس دي، په دې هم پوه شو. اوس ډاکټر صاحب زموږ سره دغه اکټین فلامنټ د سیل ممبرین سره اټچ شوي دي، نو په دې هم مونږ پوه شو چې دا څه وایي؟ مایوسین 1 فلامنټ. اوکې اوس ډاکټر صاحب همدغه ټرمینل ویب چې ده بره خو اکټین فلامنټ د سیل ممبرین سره اټچ شو که نه، اوس دا لاندې هم ضرور ده چې دا لاندې هم د سیل ممبرین سره وصلي، نو دا هم د څه شي په واسطه وصل شوي دي؟ د فلامنټونو پروټینو په واسطه. نو دې ته څه وایي؟ دې ته وایي سپیکټرین پروټین. څه شی؟ سپیکټرین. دلته ولیکم سپیکټرین، سپیکټرین پروټین. دغه نومونه یوازې تاسو زده کړئ. ګورئ موږ سره دا هم وشو سپیکټرین پروټین. ښه متوجه شئ، موږ غږیږو د څه شي؟ د مایکروویلای په سټرکچر باندې چې دا جوړ د څه شي نه ده. زموږ سره سایټوسکیلیټن یو ټایپ ته چې هغه ته وایي اکټین. په سایټوپلازم کې په سیل ممبرین کې د سیل ممبرین نه لاندې په سایټوپلازم کې په سیل کې دننه یو شبکیي سټرکچر لري چې دې ته ټرمینل ویب هم وایي. د دغه نه زموږ سره اکټین فلامنټ بره ختلی دي او سیل ممبرین یې ځان سره کشکاږلی ده صحیح ده. دغه اکټین فلامنټ دی، دغه ټرمینل ویب د سیل ممبرین سره د پروټینونو په واسطه نښلول شوی ده. دغه پروټین ته وایي سپیکټرین پروټین. یوازې دا نومونه زده کړئ ریویژن په واسطه، څومره چې تکرار کوئ دا نومونه تاسو ته اسانېږي. کله چې اکټین پروټین بره ختلی دي اکټین فلامنټ، نو دغه اکټین فلامنټ په خپلو کې سره وصل شوي دي د چا په واسطه؟ د اکټین بایندینګ فلامنټ په واسطه. دا ګورئ اکټین بایندینګ فلامنټ، دوه اکټینونه مثلا اکټین فلامنټ یو بل سره نښلولي دي. بیا دغه اکټین فلامنټ په ټوله کې د نورو پروټینونو په واسطه، نورو فلامنټونو په واسطه د سیل ممبرین سره وصل شوي دي چې هغه ته څه وایي؟ مایوسین 1 فلامنټ. بیا په آخر کې ډاکټر صاحب دغه اکټین فلامنټ چې د ټرمینل ویب دا د یو بل ټایپ سایټوسکیلیټن چې هغه ته وایي انټرمیډیټ فلامنټ. ما تاسو ته مخکې وویلې سایټوسکیلیټن مختلف ټایپس لري.
لکه څنګه چې بونز زموږ سره مختلف دي، فیمور، هیمورس، اولنا، ریډیس په اناټومي کې تاسو لولئ، نو سایټوسکلیټن هم داسې مختلف دي. نو اخر کې ډاکټر صاحب دغه ټرمینل ویب زموږ سره د چا سره نښلېږي؟ نه زموږ سره د انټرمیډیټ فیلامنټ دا د سایټوسکلیټن یو ډبل ټایپ ده، کلک ډبل. اوکې، نو په دغه ترتیب لاندې دا ټرمینل ویب زموږ سره د انټرمیډیټ فیلامنټ سره وصل شوی. نو دغه ډایګرام چې تاسو ګورئ دا که تاسو په دغه شکل ځکه اسانېږي درته. ګوره ما آی ورکړی ده، آی په معنا دی انټرمیډیټ فیلامنټ، آی نه بره زموږ سره ټرمینل ویب ده، هغه مې درته په ای باندې لیکلی ده، ای په معنا د اکټین فیلامنټ. بیا همدغه اکټین فیلامنټ بره پروجیکشن کړی ده. نو په دغه ترتیب چې تاسو څو دفعې رسم وکړئ او دا وګورئ، ریویژن وکړئ، انشاءالله د مایکروویلای په سټرکچر باندې به تاسو پوه شئ. ښه، سټرکچر یې زموږ سره شو کمپلیټ. اوس راځو ډاکټر صاحب د دې لوکیشن ته چې صحیح ده. اوس موږ مایکروویلای وپېژنده، دا مایکروویلای چیرته یي؟ اول خو دا پوه شئ تاسو، ما مخکې هم تاسو ته وویلې چې دغه اپیکل سپیشلایزیشن کې چې کوم زموږ سره دغه سټرکچر دی مایکروویلای، سټیروسیلیا او سیلیا، دا زیاتره زموږ سره په کولومینر او کیوبایډل سیلز کې، سکویمس سیلز کې دومره نه ښکاري. نو اوس دا زموږ سره د ټول نه مهم لوکیشن دی دوی چې دا زموږ سره په سمال انټسټین کې دي. چیرته؟ په سمال انټسټین کې دي. ولې؟ هلته وجه وایم چې وجه یې څه ده. زموږ سره ډاکټر صاحب که دا زموږ سره سټمک شي، اوکې، دا زموږ سره سټمک شي، نو په دې سمال انټسټین کې مثلا سټمک نه بعد چې کوم انټسټین شروع کیږي هغه ته ویل کیږي سمال انټسټین. نو په دې سمال انټسټین کې زموږ سره کوم رقم ټایپ اف اپیتیلیم ده؟ سمپل کولومینر اپیتیلیم ده. د سمپل کولومینر اپیتیلیم دغه اپیتیلیم تاسو ګورئ دا سمپل کولومینر، د سمپل کولومینر اپیتیلیم د اپیکل سرفیس د پاسه دغه رقم پروجیکشن ښکاري، دغه رقم راوتلي برخې ښکاري. صحیح ده؟ دغه راوتلي برخې زموږ سره څه ده؟ مایکروویلای. یو بل خبره ته متوجه ډاکټر صاحب، ډیره مهمه خبره ده. ما تاسو ته وویلې چې په اپیکل سپیشلایزیشن کې زموږ سره دا درې مهم سټرکچر دي. دا په دې معنا نه دي چې په ټول اپیتیلیم کې، په ټول اپیتیلیم په اپیکل سرفیس کې به دا درې واړه ټول یو ځای پراته وي. نه، دا مهم سټرکچر دی چې ته زده کړې، ته پرې پوه شې. کله چې پوه شې نو اوس ځینې داسې اپیتیلیل دي، اپیتیلیل ټیشوز دي که نه، چې هغوی په اپیکل سرفیس کې مایکروویلا شته خو سیلیا او سټیروسیلیا نشته. په ځینو کې مثلا سیلیا شته، دغه دوه نور نشته. په ځینو کې مثلا سټیروسیلیا شته، دا نور پکې نشته. په ځینو کې بیخي دا یو هم نشته. صحیح ده؟ نو خبره دا ده چې دا درې سټرکچر دي مهم دي، خو دا په دې معنی نه چې په ټول اپیتیلیم کې به دا هلته موجود وي. اوس دا مایکروویلای، دا کوم مایکروویلای چې ده، او چې زه پوه شم چې په ټول اپیتیلیم کې خو نشته، نو دا مایکروویلای به زموږ سره په کوم اپیتیلیم کې؟ دا به زموږ سره په سمال انټسټین، سمپل کولومینر اپیتیلیم په اپیکل سرفیس کې دا زموږ سره ښکاري. صحیح ده؟ اوس ته لوکیشن باندې هم پوه شوې چې دا لوکیشن سټرکچر باندې هم پوه شوې، لوکیشن باندې هم پوه شوې. اوس دې اپیرنس معنا دا څنګه ښکاري؟ دې اپیرنس معنا، اپیرنس په دې معنا ده چې دې دا شیپ څه رقم ده، چې کله ته ورته په مایکروسکوپ کې ګورې دا څنګه شکل لري. دې شکل په کتابونو کې لیکي چې برش بارډر. برش بارډر څه معنا؟ معنا دا چې دوی دا کله چې ته سمال انټسټین ته وګورې او دوی سمپل کولومینر اپیتیلیم ته، نو ته په اپیکل سرفیس کې ګورې چې دغه مایکروویلا داسې ډېرې راوتلې برخې دي، ډېرې یو دوه درې څلور ښه ډېرې. صحیح ده؟ داسې ډېرې تنګې ډېرې راوتلې دي. نو که ته کله برش ته وګورې، مونږ چې برس ورته وایو که نه، برس دندان یا د غاښونو برس یا د بوټانو چې په رنګ کېږي که نه، نو هغه برس چې ته وګورې داسې تارونه دي، راوتلي تارونه ښه ډېر برش. صحیح ده که نه؟ غاښونو برش چې ده زموږ سره هغه راوتلي. نو دغه په مایکروسکوپ کې داسې لکه برش غوندې ښکاري. دا برنی بارډر، برنی بارډر چې موږ ورته پاسنی بارډر د برش غوندې ښکاري. نو په دې خاطر په کتابونو کې دې ته څه وایي؟ برش بارډر اپیرنس. څنګه؟ یعنی شیپ اپیرنس یې څه رقم ده زموږ سره؟ دا ورته وګورئ ډاکټر صاحب، برش بارډر، برش بارډر دا هم زموږ سره د مایکروویلای اپیرنس شو. صحیح ده؟ اوس راځو مهمه خبره ته، فنکشن ته. دوی وظیفه څه ده؟ صحیح ده، زه په دومره خبرو پوه شوم، په ډېرو موضوعاتو زه پوه شوم، خو اوس اصلي هدف زموږ دلته ده. صحیح ده که نه؟ چې په دې مونږ پوه شو. دا ټولې خبرې چې وشو په دې خاطر چې مونږ دغه نقطې ته راورسېږو، فنکشن ته. وظیفه د دوی څه ده؟ ډاکټر صاحب وظیفه د دوی دا ده که نه چې زموږ سره د سیل ممبرین سطحه هغه زیاتوي، سرفیس ایریا زیاتوي زموږ سره. صحیح ده؟ زموږ سره ساحه زیاتوي. ولې زیاتوي؟ ګوره ډاکټر صاحب دا خبره وکړم، دغه نقطې ته ښه متوجه شه.
که زما سره یو دانه داسې سرفیس وي که نه او زما سره بل داسې سرفیس وي ښه متوجه شي صحیح ده دا دواړه به تقریبا په یو اندازه په نظر رسي خو که چیرې ته داسې سر راکش کې اوکې دا بره خو کش ته تیار همدومره ده همدغه ځای نه تر دغه ځای ده خو که د لاندینۍ داسې سر راکش کې دا به ته څه ووایې تقریبا دومره به سر راکش شي که نه هو دومره به سر راکش شي صحیح ده نو معنا دا چې د دې سرفیس د دې نه زیات ده که چیرته زموږ سره په سمال انټسټین کې داسې خوی برخه وه که نه نو دا زموږ سره سرفیس کم نه که نه خو که چیرته زموږ سره برش بارډر کم پروجیکشن دي نو دا زموږ سره ټوټل سرفیس ایریا زیاته شوه د څه دپاره د جذب دپاره د ښه جذب دپاره کوم مواد چې تیریږي دغه لارې نه سمال انټسټین د معدې له لارې ورته راځي خو چې په کافي اندازه د مواد ټول را جذب شي صحیح ده مثال په طور ته یو پټی لري پټی یعنی په کلي کې زموږ سره ځمکه ده که دومره کې ځمکه وي ته هغه ته مثلا مثال په طور یو 1000 لیټره اوبه واچوي مثال په طور 1000 لیټره اوبه دومره کې ځمکې ته واچوي نو هغه ټولې نه جذبېږي هغه به داسې ډنډ ولاړ وي که نه نو که چیرې ځمکې سطحه زیاته وي او ته پکې مثلا څو جریبه ځمکه وي اول ته که ته 1000 لیټره اوبه واچوي هغه اوبه مثلا بیخي مثال په طور نه ښکاري ټولې جذبېږي نو چې څومره سرفیس ایریا زموږ سره زیاته وي صحیح ده که نه هغومره جذب زیات وي نو په دې خاطر چې زموږ سره په سمال انټسټین کې په مکزیمم لیول په حد اعظم په کافي اندازه جذب وشي ځکه مواد ورنه د دې لارې تیریږي نو په دې خاطر الله تعالی څه کړي دي زموږ سره دا سرفیس ایریا د برش بارډر په واسطه زیاته کړې ده صحیح ده که نه نو دا مهم فنکشن چې ده فنکشن زموږ سره په جذب کې په ابزوربشن کې رول لري ابزوربشن شي کې په ابزوربشن دوی مهم وظیفه چې ده ابزوربشن په جذب کې زموږ سره کومک کوي څنګه کومک کوي زموږ سره سرفیس ایریا زیاتوي چې کله سرفیس ایریا زیاته شوه نو زموږ سره طبعا جذب زیات کیږي اوس ډاکټر صاحب بله خبره مهمه خبره موټالیټي ده ګوره ډاکټر صاحب دوی درې واړو په منځ کې یو فرق زده که فرقونه به یې وروسته انشاءالله ته خپله متوجه شي دوی په منځ کې مایکروویلای سټیریوسیلیا او سیلیا په منځ کې فرق څه شی ده یو د ټولو مهم فرق پکې دا ده ډاکټر صاحب چې مایکروویلای او سټیریوسیلیا دا نن موټایل دي خوځېږي نه داسې راوتلې برخې دي همداسې ثابتې پاتې دي لکه برش څه برش راوتلې خوځېږي نه صحیح ده لکه کله چې ته برش یوز کوې نو دا نن موټایل دي خوځېږي نه ولې نه خوځېږي ځکه دوی په سټرکچر کې داسې کوم سټرکچر نشته چې دې ته موټالیټي ورکړي خوځښت ورکړي اما زموږ سره یوازینی دا سټرکچر د سیلیا چې دا موټایل ده چې ده موټایل څه معنا خوځېدونکي په حرکت کې همیشه په حرکت کې داسې لکه ویښتانو په رقم په حرکت کې دا زموږ سره موټایل ده اما دغه دوه چې نن موټایل دي حرکت نه کوي ځکه د دوی وظیفه یوازې سرفیس ایریا زیاتول دي او جذب ده اما د سیلیا به وظیفه فرق کوي ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې چې کله موږ په سیلیا باندې غږیدو نو الته چې موږ کله د سیلیا سټرکچر وګورو چې دا د څه نه جوړ ده لکه دغه رقم نو بیا الته موږ متوجه کیږو چې دا ولې خوځېږي او دا نور ولې نه خوځېږي صحیح ده نو دې خوځښت بیا هلته وظیفه باندې هم غږیږو چې دې وظیفه پاکول دي لارې حرکت ته مواد ته حرکت ورکول دي نو په دې خاطر دوی خوځېږي نو دغه ټاپک دغه پوینټ هم دلته په ذهن کې وساته چې زموږ سره مایکروویلای نن موټایل ده موټالیټي نه لري اوس ډاکټر صاحب آخري پوینټ ته راځو زموږ سره کلینیکل یو پوینټ هم زده که یو مریضي زده که چې زموږ سره د مایکروویلای ریلیټډ ټاپک ده چې انشاءالله به تاسو سره کومک کوي کله چې پاتولوژي ته ځئ مریضیانو ته ځئ نو دغه ټاپک تاسو سره هلته ذهن کې خاکه پرېوځي نو دلته چې ته یو کلینیکل پوینټ زده کړې تاسو په ذهن کې دا خاکه پرېوځي چې دا ټاپک څومره مهم ده د ټاپک اهمیت تاته معلومیږي ډاکټر صاحب موږ یو مریضي لرو دغه مریضي ته وایي زه به دغه ځای پاک کړم دغه مریضي ته وایي دې ته وایي ډاکټر صاحب سیلیاک ډیزیز صحیح ده دا یو مریضي ده دا یو جینیتیکي مریضي ده معنا دا چې دا کوم اشخاص چې دا مریضي لري هغوی په جینیټیک کې دا مرض دي صحیح ده د جین ریلیټډ ټاپک ته هغه باندې نه غږیږو نو دغه مریضي کې څه شی کیږي په دغه مریضي کې هغه خلک چې دا مریضي لري کله چې دوی د غنمو مواد خوري مثلا د غنمو چې غنم نه جوړ شوي که نه ویټ نه کله چې دا هغه خوري مثلا بسکوټ شوي مثلا داسې پیتزاوې شوي مثلا د غنم ریلیټډ مثلا غنم چې کومه ډوډۍ ده که نه نو کله چې دوی دغه خوري ډاکټر صاحب زموږ سره د غنمو په جوړښت کې یو پروټین ده په نامه د ګلوټین
دغه کلوټین ډاکټر صاحب د غنمو په جوړښت کې صحیح ده. کله چې دا نفر دا خوراک کوي که نه، څوک چې دا مریضي لري، دا میوټډ یا مطلب جینیټیکل پرابلم لري، نو کله چې دا خوراک کوي ډاکټر صاحب په سمال انټسټین کې څه کېږي، کله چې دا جذبېږي د جذب په وخت کې، ځکه مواد خو زموږ سره زیاتره په سمال انټسټین کې جذبېږي، نو کله چې دوی دلته رارسي دغه برش بارډر ته او دلته جذبېدل سټارټ کېږي، په دغه ځای کې زموږ سره د بدن امیون سیستم په دې باندې حمله کوي، دې ته د دشمن په نظر ګوري چې دا خو بدن ته ضرر رسي، دا خو کوم مشکل والا مواد راغلي، دا خو کوم مضر مواد راغلي په غلطي کې صحیح ده. عام نارمل خلک چې خوري مشکل نشته، ځکه ایمیون سیستم هیڅ مشکل نه لري، حمله ور باندې نه کوي. دا د ایمیون سیستم مریضانو پورې ریلیټډ ټاپک، دلته به بحث نه کوم. نو کله چې دغه مریضان خلک چې دغه مریضي عموما لري، هغوی چې کله دغه مواد خوري چې پکې په سټرکچر کې ګلوټین ده، دا پروټین ده، نو څه کله چې دا جذبېږي نو ایمیون سیستم د دفاعي سیستم فعال شي. هغه څه کوي، هغه وایي چې دا خو یو دشمن راغلی ده په غلطۍ کې صحیح ده، وایي دا خو والا دشمن راغلی ده، حمله پې وکړه. نو کله چې په دې دشمن حمله کوي ډاکټر صاحب، دا دشمن دا ګلوټین چې د دشمن په سترګه ورته ګوري، دا زموږ سره دلته یي که نه. کله چې په دې باندې حمله کوي نو د دې حمله کې دا څنګ ته د زموږ سره مایکروویلای هم خرابېږي، ځکه چې په حمله کې د جنگ په ساحه کې خو د وچو سره لامده هم سوځي مثال په تور، نو زموږ سره دا مایکروویلای خرابېږي. اول دفعه مثلا لږ خرابېږي، بیا دا نفر بیا د خوراک کوي، بیا ایمیون سیستم ځي، بیا حمله کوي. نو بار چې کله دا مشکل ایجادېږي نو څه کېږي، په آخر کې زموږ سره چې کوم په دغه رقم دا پروجیکشن وي، دا پروجیکشن ختم شي. بس دا پروجیکشن ختم شي، سافت سرفیس شي. نو چې کله زموږ سره دا سرفیس خوای شي صحیح ده، نو ټوټل سرفیس ایریا کم شي زموږ سره. مخکې زموږ سره سرفیس ایریا زیاته وه، اوس کم شو صحیح ده که نه. نو چې کله سرفیس ایریا زیاته کم شي نو تاسو په څه مشکل به ایجاد شي؟ مشکل به دا چې جذب به کم شي. په دغه مریضانو کې دوی به خوراک کوي خو جذب به نه کېږي. وجه څه ده؟ ځکه دوی سرفیس ایریا کمه ده، کوم مواد چې د سمال انټسټین د وړو کولمو نه تېرېږي هغه نه جذبېږي صحیح اندازه باندې. نو دغه مشکل ته وایي مال ابزورپشن. څه شی دې ته وایي؟ مال ابزورپشن، یا موږ ورته وایو چې سوی جذب. جذب به نه کېږي، خوراک به کوي، جذب به نه کېږي. ځکه مهم فنکشن د مایکروویلای څه شی و؟ د جذب دپاره سرفیس ایریا زیاتول. کله چې دغه مایکروویلای زموږ نه لاس نه لاړې نو خو دا خبره ده چې فنکشن به ختم شي. فنکشن څه و؟ جذب حد اعظم باندې جذب کول. نو دغه مریضانو کې به زموږ سره مشکل څه مال ابزورپشن. نو دغه مریضي د څه وایي؟ سیلیاک ډیزیز. اوس راځو یو ټاپک ډېر شارټلی ور باندې غږېږو، سټیروسیلیا. زموږ سره ما مخکې تاسو ته ویلې پروجیکشن ده، لکه څنګه چې زموږ سره لاس او پښه ده نومونه فرق کوي، نور یو پروجیکشن ده. نو سټیروسیلیا هم په همدغه ترتیب. فقط دومره خبره زده کړه ډاکټر صاحب چې سټیروسیلیا او مایکروویلا یو رقم دي، خاص فرق نه لري. یوازې فرق په دې کې ده، یو لوکیشن کې فرق ده چې دوی لوکیشن فرق کوي، او بل دا ده چې دوی سایز فرق کوي. سټیروسیلیا چې ډاکټر صاحب دا لږ داسې جګه ده او مایکروویلا لږ ټیټه ده صحیح ده. نو په دغه ترتیب تاسو کتلی شئ ډاکټر صاحب، دا زموږ سره که مایکروویلای شي دا به زموږ سره سټیروسیلیا وي. دومره فرق ده. نور کمپوزیشن عین شکل په دغه ترتیبي کمپوزیشن ده او سټرکچر یې په دغه شکل ده. نو دوی سټرکچر یو رقم ده، د مایکروویلای او سټیروسیلیا سټرکچر یو رقم ده، لوکیشن یې فقط فرق کوي. زموږ سره مایکروویلای په سمال انټسټین کې د سمپل کولمنري اپیتیلیم د پاسه، او سټیروسیلیا چې ډاکټر صاحب زموږ سره په اپیډایډیمس کې. دوه لوکیشن یې زده کړه، یو اپیډایډیمس یو غوږ. اپیډایډیمس څه ته وایي؟ دا به انشاءالله جینیټل سیستم د سړیانو یا د نارینهو تناسلي سیستم هیستولوژي کې چې کله موږ غږېدو هلته به په دې باندې پوه شو. خو ته اوس دومره زده کړه چې په خصیو سره زموږ سره ټیسټس چې ورته وایو، ټیسټس سره یو سټرکچر ده په نامه د اپیډایډیمس. په دغه اپیډایډیمس کې زموږ سره سپرم او دغه سپرم سره چې کوم مایات دي دا تیریږي صحیح ده، دغه تیریدو لاره ده. نو په دغه کې زموږ سره کوم اپیتیلیم چې ده هغه زموږ سره سټیروسیلیا ده. سټیروسیلیا وظیفه دا وي چې سرفیس ایریا زیاتوي چې هغه ټیسټیکولر فلویډ هغه جذب شي او د سپرم کنسنټریشن زیات شي. نو هغه انشاءالله په هغه ځای کې غږېږو ورباندې. دلته مهمه نه ده چې ته باید پوه شي، فقط دومره پوه شه چې اپیډایډیمس زموږ سره په ټیسټس طرف ته یو سټرکچر ده، د سپرم د تیریدو لاره ده. نو هلته چې کوم اپیتیلیم ده هغه زموږ سره سټیروسیلیا لري. نور بل لوکیشن زموږ سره په غوږ کې سنسیشن کوي. نو مهم نه چې په دې باندې دومره تاسو ډیپ لاړ شئ، ځکه د هر سټرکچر چې راځي هلته به تاسو په دې باندې پوهیږئ. نو ډاکټر صاحب زموږ سره سټیروسیلیا هم
د مایکروویلای سره ختمه شوه. په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله ډاکټر صاحب زموږ سره سیلیا باندې بحث کوو. کله چې زموږ سره سیلیا ختمه شي ډاکټر صاحب زموږ سره به اپیکل سرفیس سپیشلایزیشن کمپلیټ شي. بیا به راځو لیټرل او بیزل ته. چې کله لیټرل او بیزل خلاص شي په بله ویډیو کې به انشاءالله په ګلینډولر اپیتیلیم او په همدغه ترتیب به زموږ سره د اپیتیلیم چپټر کمپلیټ شي. نو په دې امید چې دغه لیکچر هم یو څه اخذ کړی وي. السلام علیکم ورحمة الله.